سلامونه نوي سبق ته ښه راغلاست. د نن سبق چې دغه د بدن برخې د بدن برخو نومونه دي په انګریزي کې. راځئ چې دا زده کړو راسره وایاستئ، معنا به یې هم وایاست، په زور یې وایاست چې بیا مې ژبه پر واوړي. انټسټاین کولمه، انټسټاینس کولمې. بون هډ هډوکی. اووم رحم هغه ځای چې ماشوم کې اوسېږي، د بچه‌دانۍ. اووم بي سایلنټه ده. مسل غوښه ته وایي. لارج انټسټاین بیا اوږدې کولمې، غټه کولمه سمال انټسټاین کوچنۍ کولمه ته وایي. ارټري رګ، سناوټ سږمه. ټریکیا د ساه اخیستو نالۍ. فلز نبض، د وینې رفتار. ټریکیا بعض خلک یې ټریچیا بولي، ټریکیا. بل سناوټ دی، سناوټ. سکلیټن دانچه یا سکلیټن. سکین پوست، سکین. نایل نوک، هغه که د پښې که د لاسو د ګوتو نوک وي. نایل کټر بیا ناخونګیر ته وایي، نه نوک پرې کوونکی. انکل بیجلکه، پر پښه باندې چې دا کم واډي، انکل. جاینټس بندونه، د پښو د لاسو پر ګوتو باندې چې کوم بندونه یا د بدن بندونه چې دا د بدن برخې سره تړلي وي. سول پونده، سول. لنګ سږي، لنګز سږي. بیک بون ملا تیر، دلته موږ پښتو معنا راسره شوې ده. ریټ کې هډۍ چې موږ ورته وایو، ملا تیر د ملا د غټ هډ. فریکارډیم د زړه پرده، دا د زړه کوګل چې موږ ورته شاوخوا چې پرده پرې راګرځېدلې. آیبرو باڼوګان د سترګو. نرو عصب ته وایي، نروز اعصاب، دغه د دماغ تارونه رګونه چې حال وړي راوړي. فیسټ مټ، دا لاس چې دی مټ کې، فیسټ دې ته مټ وایي، لاس چې دی سره راوتړي مټ کې. ریسټ مړوند. نکل بند، هم دا د ګوتو لاسو او پښو باندې د ګوتو بندو ته وایي. لیف غیږ، لیف. تای ورون، تای. او نی ګونډه. دا د نن سبق که مو خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ، کمنټ کې مننه ولیکئ. مننه، الله حافظ.